الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. سلورم نمبر درس زمون د دور تفسیر القرآن شروع شو. مونږه خپل درس نمبر 1 د تفسیر القرآن مشتمل ګرځول او په 7 مباحث باندې. پاغي کې مونږه په مبحث نمبر 3 کې لګیو چې هغه لګیدل په بیان د فرق په منځ د تفسیر کې او د تاویل کې او د تحریف کې. دا غي څه قدر وضاحت د الله په توفیق سره مونږه کړو. او هغه کې مونږه اخیری قاعده لګولیو چې مونږ بده کې چن امثله د تحریف خایو، چن امثله د تحریف علی سبیل الانموذج مونږ بدا پیش کو. یو مثال د تحریف هغه پرونی درس کې په حواله د تبیان د عبدالسلام رستمی چې هغه په تعوذ کې کم تحریف کړو او بیا هغه باندې کم تحریفات د خیټه مختار کتاب نه کړیو، هغه په دلایل سره د الله په توفیق سره مونږ ورت ک. اوس دویم مثال له تحریف دا مونږ پیش کو د تبیان د رستمینه. ځان سرولی کې صفحه نمبر 25. تبیان د عبدالسلام رستمی صفحه نمبر 25. الفصل الثالث في بيان متعلق بائها. د بسم الله د دې با د متعلق باره کې بحث کوي چې متعلق بددي سوي اسم بي ک فعل بي. خبیا فعل د دې به فعل مضارع وي ک فعل امر بي، فعل خاص بي ک فعل عام بي. هغه بحث کوي او بیا وی چیرې دا با پکې د څه د پاره ده. پدې کې دوه قوله نقل کوي. پدې کې اختلاف نشته چې بعد استعانت د پاره نه ده. جمهور او د محققین رایم داده چې پدې کې دا بعد استعانت د پاره ده. نو د بسم الله با کې دوه قوله دې پیش کوي. یو قول ده چې دا بعد استعانت د پاره ده کما صرح به السیوطی فی الاتقان وصاحب منهاج التاسیس. دوه حوالی په ور کوي او چې بیا کم تفریح په دی باندې کوي هغه تفریح هغه تحریف دی. مونږ باغی سره حساب کوو. دیوی چې دا بعد استعانت د پاره ده. مونږ وی بشک د استعانت د پاره ده. دیوی چې کله بعد استعانت د پاره شوانو د غیر الله نه استعانت او استمداد دا شرک شو. بس لاړه خبره. مونږ ورته وایو چې نه، الامر ليس كذلك. استعانت سره بویا. استعانت د باری تعالی نه خلقن وی، استعانت د غیر الله نه کسبن وی. دی دا فرق نه کوي. نو دی وی چې فلمانا بسم الله الرحمن الرحیم استعین فی کل الاحوال والشدائد والنوائب. بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله مهربان رحم کون کی سرا استعینوا مدد حاصل کی فی کل الاحوال پټول حالاتو کی.
نو ټول حالاتو کې بیا د تحت الاسباب د فوق الاسباب امراغه. دا تحت الاسباب یا تاسو ولې غیر الله نه استعانت کوي؟ خبره باندې پیږي کنه. که تحت الاسباب خو دین منی کنه و بیا نه منی کني منی. او چې کله بسم الله کې بعد استعانت شو معنا دا شو چې استعینوا بالله الرحمن الرحیم فی کل الاحوال، په ټول احوالو کې. نو دا ما تحت الاسباب یو حالت دی کنه دی، ولی بیا غیر الله نه مدد غواړي؟ بسم الله کې بعد استعانت دو، په ټول احوالو کې به صرف د باری تعالی نه مدد غواړي. نو دا تقسیم بیا ولی کې چې امور باری تعالی پورې خاص کې مختص ګرځي او څه غیر الله پورې مختص ګرځي، دا تقسیم بیا ولی کې. والشدائد والنوائب، په تمام سختو کې تمام آفاتو کې مدد به صرف وی د الله نه غواړي، لا بمن سوا، د دنه سوا چې هر څوک وي هغې نه مدد به نه غواړي. وان کان من المقربین، اگر که دغه من سواه الله تعالی د مقربینو د جملې نه ولی نه وي، فإن هذا شرک فی الدعاء والاستعانه. که څوک د الله تعالی نه علاوه د بل چانه استعانت یعنی مدد طلب کوي، ودا په دعا او په استعانت کې شرک دی. نو مونږ وایو چې دا د بسم الله په با کې تحریف معنوي دی. دا د بسم الله په با کې څه دی؟ تحریف معنوي دی. ځکه لو کان الامر کذالک، که خبره داسې شي چې دا وهابیانې کوي چې په تمام احوالو کې به مدد د باری تعالی نه غواړي او په یو حالت کې به هم مدد د غیر الله نه غواړي، نو تحت الاسباب خو تاسو غیر الله ته مجوزین او مثبتین یې کنه. دغه ځکه خو په دې شرک کې تاسو راګیر شوي کنه. نو که مطلب دی چې یاره په یو حالت کې هم د غیر الله نه استعانت او استمداد روان نه دی، نو موږ بچن حوالی پیش کو د حدیثو پرانا سره او د کتابونو پرانا سره. اول نمبر مشکات شریف ځان سره ولي کوي چې هغې کې د اعانت، د استعانت او د امداد او د نصرت نسبت غیر الله ته شوی دی، یا په صيغه د امر یا په صيغه د متکلم وغیرہ وغیرہ. مشکات شریف جلد نمبر 1، باب السجود وفضله، باب السجود وفضله، صفحہ نمبر 84. ریاض الصالحین صفحہ نمبر 64. ریاض الصالحین صفحہ نمبر 64. موجم کبیر للطبرانی نهم جلد صفحہ نمبر 85. زب صرف تاسو ریاض الصالحین پیش کم، حوالے ټولې ولیکئ، خو حدیث د ریاض الصالحین نه وورئ. د ریاض الصالحین د امام نووي هغه کتاب دی چې د مبارک فرمایي مقدمه د ریاض الصالحین کې وایي چې زه پزان دا التزام کوم والتزم فيه ان لا اذكر الا حديثا صحيحا من الواضحات. زه پزان دا التزام کوم، صفحه نمبر 18 کې وایي چې زه پزان دا التزام کوم چې زه به نه ذکر کوم ریاض الصالحین کې مگر حدیث صحیح حدیث. نو دا حدیث صحیح حدیث دی. رقم الحدیث دے در ریاض الصالحین مطابق 106 نمبر حدیث دے پر ریاض الصالحین کی. رقم الحدیث 106. الثانی عشر عن ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفہ. ابی فراس کنیه ده، ربیعۃ ابن کعب اسلمی ده نامه ده. د نبی علیہ السلام خادم او د اصحاب الصفو د جملې نو.
قال دے فرمای كنت ابيت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بعد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره شپه تیروله فآتیه بودوئه نو ما باغتا د شپې د تهجد او د منځ د پاره اوبه وړلې وحاجته او داغه د حاجت اوبه هغه به ما وړلې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم را توي سلني ما نو غواړه سغواړي فقلت اسألك مرافقتك في الجنه غواړم ستانه دوستانه ستا په جنت کې ستا ملګرتیا او مرافقت غواړم فقال او غیر ذلك نورم سو غواړه قلت هو ذاکر توي ما ورته ویل چې بسمدا درنه غواړم قال نبی له سلام را توي فاعني اياك نستعين پچا نازل له په نبی له سلام بسم الله پچا نازل ده په نبی له سلام بسم الله کې بعد صدا د استعانت ده کله استعانت دا مطلب وی چې غیر الله نه په یو حالت کې مدد غوښتل ناروا دي نو چې بسم الله پچا نازل ده چې هغه نبی له سلام دی هغه صحابي ته سوي فاعني ما سره امداد کوا فاعني غیر الله ته وي ما سره مدد کوا علی نفسک خپل نفس باندې بکثرت السجود پډیرو سجدو سره تم سجدی لګی ډیره کوا پډیرو سجدو سره ما سره امداد کوا نو ته خو چې مطلب دا دی چې فی کل الاحوال والشدائد والنوائب په تمام حالاتو کې په ټولو سختو کې په ټولو مشکلاتو کې غیر الله نه مدد طلب کول دا شرک دی کفر دی شرک فی الدعاء دی شرک فی الاستعانت دی نو زه وایم چې دا بسم الله پتا نازله و کدا پر رسول الله نازله و چې دا په نبی له سلام نازله و هغه صحابي تسوي فاعني ما سره مدد کوم خدام یو حالت دی کنه ته خو فی کل الاحوال استعانت بغیر الله شرک و ناروا دی او نبی له سلام دغه دی صحابي نه سکی فاعني مدد ته طلب کوي دا یو حواله شو دویم نمبر بخاری شریف اول جل صفحه نمبر 3 ما ته وګورئ نو بیا ورته ښکاري شي دا منځ کې دریم چي لیکه بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 د غار حرا واقعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اوایلو د وحی کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته بداوه شپږ میاشتې په خوب کې راتله بیا دا غین بعد ثم حبب الیه الخلاء د تخلوت غزینی ځان ته کې ناستل دا نبی له سلام ته ډیر خوښ شو ځان سره به د یو میاش زاد توخه خوراک اشیاء وغیرہ واغستل او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک بغار حرا تلاړي الته به شپې سبا کولی او د وحی خفی مطابق به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د باری تعالی بندگی کوله بسال تورتا ناموس راغه وحی ورته راغه جبرئیل علیہ السلام ورته راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې اقرا لولا مبارک علیہ السلام ورته وی ما انا بقارئ زلستن کې نیم رسول الله مبارک وی فاخذنی زیرونی ومفغتنی دوغتنی زور را کوزان ته جوخ کم حتی بلغا من الجهد او قال الجهد دواړه قرات ورکی روا دي مشقت ته ورسیدم مشقت را ته درد را ته ورسید بیا خوشې کم ما ته بیا وی چلولا ما وی چلستون کې نه يم دویم ځل می بیا رانی سی ځان ته می جوختي ډیر زور را کوي بیا می پریدي ویلولا ما وی لستون کې نه يم
پدریم زلی چې کله زرونی و مو بیا خوشی کم ما ته وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. دا 5 آیاتونه نازل شو. نبی علیہ السلام ځان سره دا 5 آیاتونه کور ته وروړه. یرجفو فواده، د نبی علیہ السلام یرجفو یستربو، داسې خوځېدل حرکت کول، فواده د سینو د اوږو منځ کې د غوښو د لطایف خوځېدل. دا د اوچ کې کړ مولا صاحب نه خوځېخه، دا د پیرانو صاحبانو مریدان چې وګورئ دا مشایخ دا فواد او د سینې د غوښې د غي خوځي. فدخل على خدیجه بنت خویلد، بیبي خدیجه رضی الله عنها کرا وردن نشو، هغه ته وی زملونی زملونی، ما راون غاړه په کمبل کې او صادر کې، فزملوه هغه کمبل کې اونغخ حتی ذهب عنه الرع، دغه فزع او دایره د نبی له سلام نه لاړه. فقال لخدیجه، بیبي خدیجه ته وی واخبرها الخبر، او په قصه خبر کا چې غار حرا کې ځان تناستم، یو شخص راغی ما ته وی چلولا، ما وی لستون کې نه يم، درې ځله غاړه راکاو د زور به راک چې پزان به یریدم، ما ویل چې وفات کیږم. لقد خشیت علی نفسی، پزان یریدم چې وفات کیږم. فقالت خدیجه، بیبي خدیجه اول من آمنت فی النساء، زنانو کې اول هغه بیبي چې پر رسول الله مبارک ایمان راوړي، هغه بیبي چې نبی له سلام ورپسې د بخاری د روایت مطابق ربما ذهب الشات د ګډ خیرات به دی پسې کولو. هغه بیبي چې عائشه صدیقه رضی الله عنها وای چې نبی له سلام به دا ډیره یادوله. ما ته په یو بیبي غیرت نه راتلو څومره چې په دې راتلو، نبی له سلام به دا ډیره یادوله. ما ورته ویل په دنیا کې یوازې خدیجه بیبي ده. ما ته وی چې هغه خو وکنه، هغه ما سره ډیره سخت تیری کړي. هغه ورته وی کله هرگز د سیندا، والله ما یغزیک الله ابدا، قسم دې خدای تعالی به کلم تا رسوان کی. انک لتصل الرحم، یقینا ته چې خپل ولی په وسته کې، وتحمل الکل، او د خلکو سره درانه بارونه اوچته، وتکسب المعدوم، او د غریب سړی سره ته امداد کې او کار ور سره کې، وتقرئ الضيف، او ملمت ملمستیا ور کې، او وتعين على نوائب الحق، د حق پلار کې چې کوم مشکلات سره سام ناراضي ته خلکو سره پاغي باندې، وتعين او امداد کې نسبت د تعینو د امداد چاته کو د اعانت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته. نبی علیہ السلام الله دې ک الله نه غیر د الله محبوب دی، د الله محبوب دی، د الله بنده دی، د الله نه غیر دی الله خو نه دی کنه. ټیک شو په خبره پوه شوي. او دغه د اعانت نسبت د بخاری په حدیث کې خدیجه رضی الله عنها نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ثابت دی. نو کده بسم الله دا مانشي چې په یو حالت کې غیر الله ته د اعانت او د استعانت نسبت ناروا دی، روا نه دی او شرک دی او کفر دی. نبی د خدیجه رضی الله عنها بارکه بددی مولیانو فتوا سوي، آیا معاذ الله غ مشرک وا چې هغه د دې امداد نسبت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کوي. وتعين على نوائب الحق، دا بخاری اول جلد مکتبه حقانیه صفحه نمبر 3. دا واپس پلځي کې کېنه. دریم نمبر حواله ځان سره ولي کوي، ریاض الصالحین صفحه نمبر 29. ریاض الصالحین صفحه نمبر 29. د تبوک د واقعي تفصیل حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي. چې غزوه د تبوک د ګرمۍ موسم کې راغله، او زه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه په یو غزوه کې مرستو پاتې شوی نوم. کله چې غزوه د تبوک راغله، زه مالدار همم، زه طاقتور همم. د دې غزوې نه وړاندې ما سره کله 2 سوالای راجمع شوی نه وي.
دی غزوی ته ما 2 سورلین تیاری کړی وي او د نبی له سلام عادت دو چې دی به کله غزا ته وتلو غزوی ته توریه به کوله خدا غزوه ګرمۍ کې وا او مزل ډیر بعیدو او نبی له سلام د ډیر کافرانو سره مخامخ کیدون کې فجل للمسلمین مسلمانانو ته خبر اخکارو ک چې تبوک ته روانیم توریه او نک لیتأهبوا اهبه غزوهم چې دا خلق د غزوی خپل تیاری پوره وکي چې خبر شي چې یو میاش مزل له ګرمه کې او دومره دشمن سره بیا ملاقات دی مسلمانان هم ډیر زیات سوک 30,000 یادې سوک 70,000 یادې سوک 32,000 یادې حضرت کعب وی لا یجمعهم کتاب حافظ د کاتب رجسٹر دی نشو را جمع کولې دومره ډیر صحابه کرامو وی که یو سړی پټېدلې نو پټېدې شو پته نه لګېده که وحی دغه باره کې نازله شو نو بیا خو پته لګېده خو دومره ګڼ تعدادو د یو سړي 2 ور کې پته هم نه لګېده او چې نبی له سلام دی غزوې ته روانېدو نو دا هغه ټیم و حین تابت الثمار والزلال میوې پخې وي او فانا الیها اسعر او زما میلان د میوو د شکولو طرف ته نبی علیہ السلام ځان تیار کو صحابو ځان تیار ک او زره ولګیدم اغدو لکی اتجهز معه اراده می دا وجه زمزان تیارو فارجع کور ته براغلم ولم اقضي شيئا ما بس تیاریو نکو او زړه کې مې ویل چې انا قادر علی ذلک ازارت خو سورلیم لرم کپړیم لرم تکړم يم چې کله مې اراده وشي بس قادرم ځان به تیار کوم دی پسې بروان شم فلم یزل یتمادى بی ما باندې دا وخت طول خوړو وخت را باندې تیرېدلو او خلکو کوشش وکړو غی لاړل پیغمبر علی السلام سحر کو روان شو صحابه کرام ورسره او ما هیڅ تیارې ونکو سبا شو کور تراغلم هیڅ فیصله مې ونکو تیار نشم بس دا وخت تیرېدو تر دې چې غی جلتیو کا وتفارت الغزو افات و سبق به زمانه غزوه لاړه اراده مې وکړه چې ور روان شم غیر اعلان دکم فیا لیتنی فالتو کاش کې دا کار مې کړی وی ولې مې ونک ولې لا نړم ثم لم يقدر ذلك لي بس بیا ما ته تقدیر کې نو لیکلې شوی بس پاتې شوم نو او کله بچرو وتلم بهر ته د نبی له سلام د خروج او د غزوې ته د تګ نه بعد نو زه ډیر خفه شوم ما به داسې کس نه کتو چې هغه کې ما ته اسوه او اقتدا او نمونه موجوده وه یا مې هغه کس کتو رجلا مغموسا علیه فی النفاق چې هغه باندې به طعنه لګېدلې وه چې دا منافق دی منافقان به پاتې او رجلا ممن ازره الله تعالی من الضعفاء یا هغه معذوران کمزوري خلک هغې پاتې و زه نبی علیہ السلام نه یادولم یاد نه کم حتی بلغ تبوک چې کله تبوک ته ورسېدو فقال وهو جالس فی القوم بتبوک چې کله تبوک ته ورسېدو کېناستو وای ما فعل کعب بن مالک کعب صاحب ولې رانغی څه شو هغه زما تپوس وکړو نو کله کله د پیربایانو کې همداسې پیربایان وي چې د هغه بل پیربایي خوښني شکایت ور باندې کوي پیر صاحب ته نو یو سړی و د بني سلمه هغه ورته وایي حبسه برداه یا رسول الله هغه باغونو 2 صادرونو بند کړی دی والنظر فی عطفیه بس فورا دغه رامنډه که معاذ ابن جبل رضی الله عنه مشر صحابي دی او خيار دی چې دا خو نبی له صلوات و سلام ته دغه په سر خبرو کې اوس به د رسول الله دغه نه خفشي معاذ ابن جبل زما پوش شادي فوکا هغه ته وی به سما قلت ډیر بد خبره دی وکا او بیا نبی له سلام تراتو شو والله یا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا
مونږه پوی نه یو هغه باندې مگر د خیر باره کې پوی یو سړی ښه سړی دی سو سر په پاتې کړی نو نبی له سلام چپ شو فسکت رسول الله مبارک چپ شو بس حضرت کعب وی کیسه بیانې فلما بلغنی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد توجه قافلا من تبوک حضرنی بسی چې کله زه خبر شوم چې غزوه وشوه رسول الله مبارک واپسی را روان دی د تبوک نه مزل سٹارټ کو مدینه منورې ته روان دی ما ته زما غم حاضر شو چوس بسکو اوس به ورته سوایم فتوفقت اتذكر الكذب راو لګیدم د زړه کې می دن نزان سره دروغ جوړول بهاني دا بو وایم واقول ما ويل بما اخرج من سخطه غدا چې زبر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خفغان نه سبا ته په کوم شی باندې چې دی راشي ځان بخلاصو موزبت نه وزما او بیا سوي واستعين على ذلك ورته سمرا د سختې ټیم دی چې تان رسول الله خپکیږي هغه امر کړی چې جهاد ته روزي او ته پاتش او یو میاش مزل یو سیډ نو کی یو میاش مزل بل سیډ نو کی دو میاشتې بعد درې میاشتې بعد را رواني او تا داغه امر مات کړی د الله پیغمبر او محبوب تانه خفي سمره د سختې حالت وي خدغه د سختې پټیم کې دی سوی دی وی واستعين على ذلك ما با مدد حاصله ولو على ذلك دا د نبی له سلام په خلاقولو بارکی بكل ذی رأی من اهلی چې سمره مشران مازوران زما د خاندان د جهاد نه پاتیو زبلاړم ما بداغي سره مشورې کولې ما بداغي نه مدد حاصله ولو چې نبی له صلوات و سلام ته بزو سوایم زباغه سره په کم مخ ملاويګم نو کچرته فی کل الاحوال والشدائد والنوائب استعانت بغیر الله شرک شي نو د سختې پټیم کې چې حضرت کعب وای واستعين على ذلك استعين وای د متکلم صيغه ده و مزه چې ما با استعانت ما به مدد طلب کولو استعانت می کولو د هر یو خاوند رأی د اوخيار نه جزما خاندان کیو نو کچرته د رستمی دا خبره صحیح شي چې د بسم الله معنا دا چې د غیر الله نه په یو حالت کې مدد غوښتل روان نه دي بلکې شرک فی دعا او شرک فی الاستعانت دی نو د حضرت کعب رضی الله عنه بارکی بد د فتوا سي معاذ الله غ مشرکو کلا وحاش هغه صحابي دی چې داغه د توبې بارکه دا آیت د سوره توبې نازل لې وعلى الثلاثه الذين خلفوا الله تعالی رجوع د رحمت کړي دا هغه درې صحابه چې داغي معاملې رستو کړي شوی و فیصله د الله ته نو پته لګي چې را په سخته کې د غیر الله نه استعانت کول لاغه مدد طلب کول شرک نه دی نه شرک فی الدعاء دی او نه شرک فی الاستعانت دی بلکې دا سنت طریقه د صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین ده سلورم نمبر حواله ځان سره ولي کوي ریاض الصالحین صفحه نمبر 101 دی خو یو ایاک نستعین یاد کړی او چې ایاکا دلته تقدیم د مفعول راغلی دی فعل او فاعل باندې او تقدیم د مفعول نو دا افاده د حصر او د اختصاص کې نو معنی ده چې استعانت په ذات الباری کې منحصر دی بس د غیر الله نه استعانت کول بس دا کفر او شرک دی نو کدا غرنګ شي نو بیا د استعیا کنستین د صحابه د سترګو پوړان دی نازلو نو ولی کعب سے وی چې استعين ولا ذلك من كل ذی رأی من اهلی آیا هغه د ایاک نستعين د مفهوم نه خبر نو ته خبر شوي آیا هغه شرک نه پیژندو ته پیژندو ذهن شریف هم بیکار کوي کنه کوي سلورمه حواله ریاض الصالحین صفحه نمبر 101 لیکلا رقم الحدیث دے 202 دا حدیث نمبر 202 ریاض الصالحین کی قصہ اگدہ دا
ابي خبیب وی عبد الله ابن زبیر وی کله چې زما والد ګرامی زبیر رضی الله تعالی عنہ د جمل پورز په صف کې ودرې دونه ماته اشاره وکړه چې بچیا ما ترانځ دی شه پیزه ورغلم ما ورته ویل چې قربان سوي په ما ته زما والد ګرامی ویل یا بنیا انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم. اے بچیا نن په دې جنگ جمل کې چې سړی مري د دوه حالاتو نه بخالی نه وي یا به ظالم مري یا به مظلوم مري. وانی لا اورانی الا ساقتل اليوم مظلوما. بچیا ما تخپل ځان نخ کار کیږي مگر خیال می داده الله را ته الهام کړي دی لقای کړي دا چې زب په حالت د مظلومیت کې زمرم زبو شهید کېږم او بچیا زب مظلوم رما د شهادت نم خبرو. وان من اکبر همي لديني زما بچیا غټ غم چې کم دی بس صرف زما د خپل قرض ما سره غټ غم دی. نو ته زما زوی ما ته ګرانی زب اوس د جنگ کې شهید کېږم ما باندې 2 لک روپے قرض دی بچیا غ به تخلاصې. نو دا زوی کیسه کوي چې کله دې شهید شو زډیر زیات خفوم. نبی دې حدیث کې مخ کې راځي فلقیا حکیم ابن حزام عبد الله ابن زبیر. حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ دا د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه سره ملو شو. فقال يا ابن اخي اي وراره کم علی اخی من الدین اغستا والد ستا پلار چې زما دینی رورو پاغه څومره قرض دی. فکتمته بما ددن پټ کو حیا راغله د تمیونه ویل چې دومره قرض دی پی. وقلت 100,000 ویاغه ما ورته ویل چې 1,00,000. فقال حکیم وی حکیم راته ویل حکیم ابن حزام والله ما ارى اموالکم تسو هذه قسم دی تاسو سره خودم رمال نشته چې دا 1,00,000 روپے قرض په خلاص کړي دا بسنګ خلاصوي. فقال عبد الله ابن زبیر وی ما ورته ویل ارایتک ان كانت 2,000 ما ورته ویل چې کچرته 2,00,000 روپے قرض ور باندې نو تاسو خیال مونږ بیا بسکو و 200,000. قال ما اراكم تتيكون هذا وی اگر ته ویل چې یاره خیال مې ناراضي چې پوره کوي تاسو سلری. فإن أجزتم عن شيء هو کتاسو عاجزان شوي د پلار قرض دي نشو خلاصوله فاستعينوا بي نو ما ته در مدد شاوازو کزب در مدد شما. فاستعينوا بي الک حکیم ابن حزام الله دې که غیر الله دې په سخته کې د چې یو سړی غریبي پلار ورته 1 روپے نه پریخي او د باندې 2,00,000 روپے قرضي دا د سخت ټیم دی او کدا د راحت ټیم دی او چې بیا قرضداران هم درته قرض خواهان هم راځي او کوسه کې ولاړی او دروازه درته په لغتو باندې وਹੀ چې شابه لګه قرض رو باسه او پلار درته خډیر بچیم پریخي بیبیم درته پریخي قرضونه هم ډيري او په دغه د سختې پټیم کې غیر الله ته आवाज کوي. حکیم ابن حزام ورته وی فاستعینوا بی دغه د سختې پټیم کې مانه مدد غواړه. کله سختې پټیم کې غیر الله نه مدد غوښتل شرک فی الدعاء شرک فی الاستعانت شي. وهابیان دې د دې حدیث جواب وکي ناران دي شي جواب دیو کی. 5 نمبر حواله موجم کبیر للطبرانی. موجم کبیر للطبرانی 3 جلد صفحه نمبر 557 صفحه نمبر 550 صفحه نمبر 557 د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ تفصیلی واقعہ د 554 شروع کړی دا. مارو ابن عباس ان سلمان رضی الله عنه د سلمان فارسی سے واقعہ دا ډیرو کتابونو راغسته د البدایه و النهایه او د سنور او د سیرت کتابونو راغسته دا تفصیلا. په دې واقعیا کې راځي اخر کې چې د یو يهودي مدینه منوره کې داغه غلامو
او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ملاقات تراغو یو ورځ کجوري روړې امتحانن ودا د زکات دی نبی علیہ السلام قبول کی خپل ونه خوړې صحابو کې تقسیم کی په دویم ورځ راغی نبی علیہ السلام ته کجوري روړې ودا تحفه ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل مخ وړي او صحابو کې هم تقسیم کی دریم ورځ نبی علیہ السلام جنت البقیع ته تللی دی جنازه وا او دی راغو دی شاته کیږي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ور باندې پوه شو چې دې زما د مهر نبوت قتل غواړي صادره ورته چت کو یو ګوره چې شک دیوزي اده چې کله مهر نبوت وکړو را منډه کو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مهر نبوت د خپل کو صفحه نمبر 557 کې طبرانی دریم جلد کې وای فاکببت علیه اقبله وابکی ز پیران اسکور شوما او خپلول مې جړل مې ورته فقال لي رسول الله نبی له سلام راتوي تحول مخي تراتوشه راشه فتحولت زراتوشم فجلست بين يديه رسول الله مبارک مخي تکیناستم فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس یو عبد الله بن عباس دسی کیسه می نبی علیہ السلام ته بیان کا چې زدا اصفهان او پلار می زمیدار او کور کې به ساتلم لکه چې خلک جنکه بار نه پری دي دسی زبار نه پری خودلم بیا می پلار سکور کې کار کې گیرو او زی پټی تولې ګلم او ز پلار د نسوارو عبادت خانه باندې ورغلم دغه عبادت می خوښ شو پلار را پسې کسان ګرځول او زاغي سره تر ماخام ایثار شو چې کور تراغه ماته ویل چرته وی ما ورته ویل ډیر خدین می پیدا ک یا ته وی چې دا زمون دین مجوسیت دا غینه غوړه دی ما ویل چې نه والله کا غوړه دی دا خواسه کوم قلتیا د دین خواغه غوړو وی پلار زولانو کې بن کم چې ته غولاړې بی دینه شوي وی بیا ما اطلعو کا هغه سویانو ته چې تاسو مشران چرته دی وی شام کې وسیږي وی مې چې کله د شام نه ملمانه مشران راشي واپس زی ما خبر کې زبدا زولانه ما توم د غی سره به شام ته تختم زما تاسو دین خوښ شوي دی وکاله چې د شام نه سویان راغلل دی ماته اطلاع کا چې ملمانه راغلي دي ما ویل چې کله واپس زی بیا می خبر کړي وی چې کله واپس روانېدل سویان یو جاسوس ما تراغه چې ملمانه روان دي زینا ما زولانه ماته کې سره د زنجیرونو تختیدم شام ته لاړم الته دی ایسوی سره مخ شوم هغه داسې ګڼکب غوندیو خلک به صدقې باندې تیزول خو چا به صدقه چې روړه لاندې چاټه خخې کړي وټوله بیغې کې چوله او ما ولیدلو کله چې دې مړ شوې سویان راغه جنازې ته ما ورته ویل دا ډېر بیکاره سړی دی جنازې مونږ په مکه وای هغه ویل چې دا غو زمونږه مشر دی بیکاره ورته ولې وی ما ویل چې راشي د ازمکه وکني دلته چاټې دي چې تاسو هغه څومره سونه او چاندي او پیسې ورکړي هغه ټولې دي کې جمع کړي دی 1 روپیا ته د الله په لار کې نه د خیرات کړي هغه ورته خپل کې پړې واچلو پړې رانه لړاکو زبیا نصیبین تلاړم بیا عموریه تلاړم بیا ها مدینه منورې تراغلم بیا چې مدینه منورې تراغلم دی يهودي واغستم خو اخیری عیسوی ما ته دا وصیت کړو چې ته لاړ شه د کجورو وطن ته مدینه منورې ته نبی اخر الزمان ته ورشه او دا غ درې علامې دي یو دا زکات بنالي دویم دا تحفه به علی دریم دا د اول منس کې به د کونتری د ها په شکل گرد وختانی راوتی غوخوي دغه مهر نبوت دی چې ولید سره د دوه علامو بس هغه راټینګ ک پاغي ایمان وروړه عیسویت کې نور صحیح خلق نه دی پاتې هغه منسوخ شوه نبی اخر الزمان ته ورځه کله چې دا کیسه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته بیان کړي دومره کړي دلې ابن کثیر وی 350 سال عمر یو ده دومره سپینګری صحابي دی نبی له صلوات و سلام مبارک چې کله دا وورید نو ډیر خفه شو ورته حدیث پاک کې راځي فاوجب رسول الله غ تعجب کې واچولې شو چې ته دومره کړي دلې او ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بدرا واحدا نبی هغه غلامو ا يهودي سره اگر پر خونه نبی له سلام باندې خو ایمان وروړو خو د يهودي غلام دی هغه ظالم نه بدر ته پری خودو نه د احد جنگ ته پری خودو ثم قال رسول الله د نبی له سلام پیړه خو کېدو ورته وی یا سلمان کاتب یا سلمان
د دې بادار يهودي سره عقد د مکاتبت وکا. مکاتب هغه غلام ته وی چې بادار ته وی 100 پیسې مان غواړي چې ما ذات کې پیسې د لروړم. نبی له سلام ورته وی هغه يهودي ته وایا چې ما سره د مکاتبت عقد وکا 100 پیسې دی پکار دی. نوی فکاتبت صاحبي على 300 نخل احييها له وب40 اوقيه. وی ما تبادار وی چې 300 د کجورو لګیدلی اغا ونی ما ته براکه او سلويخ اوقيه سره ضرب ما ته راکه ال بد یزادوما. چې نبی له سلام تراغم ډیر خفوم. ما ته وی چې ولی خفای؟ ما ویل چې بادار را ته دو ویل. فقال رسول الله نبی له سلام ګوره د سخت ټیم دی 300 د کجورو لګیدلی بوټي او سلويخ اوقيه سونا چې نن وخت کې د کروڑونو روپو ده. دا څومره د سخت ټیم دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ایاک نستعين پاغه نازلو. بسم الله پاغه نازله وا. بسم الله کې بعد استعانت باندې هغه خبرو. هغه د سخت پټیم کې سوي لاصحابي صحابو توي اعين واخاكم ندی رور سره امداد وکیا. الیک صحابه خدایانو کنا غیر الله او دا ټیم د سخت ټیم وو کنو. نو که بسم الله کې د بانه مطلب دا وی چې یاره په سخته کې به د غیر الله نه مدد نه غواړي او که او د غختونو شرک دی. نو پیغمبر علی السلام دغه د سخت په ټیم کې صحابو ته سوي اعینوا اخاکم د دې رور سره سلمان فارسی سره سو کوي امداد ور سره وکي. هغه وی فاعانونی فی النخل وی ما سره کجورو کې مدد وکړو ما سره استروزرو کې مدد وکړو. یو کم 300 د کجورو دا ګټ کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس دفن ک. سحر ل چراغ وغینه د کجورو بوټي جوړ شیو. صرف یو ګټ کې عمر فاروق سے پزمکه دن نه کړو چې ونی وشمارل یو ورګه کم راغی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخ راتو کو ودا یو ګټ کې چا پزمکه دن نه کړي. عمر فاروق صاحب ګوت اوچته کوي ما مبارک وي کم زی وی دلته د غیر وستو. نبی له سلام واپس وردن نه کو غینه مونه جوړه شو. او دومره د چرګي د هاومره سره زر نبی له سلام ولا ورک ودا او تعالی ودا سلويخ اوقيه دي. سلمان فارسی وی زه حیرانو چې سلويخ اوقيه خو دومره سونه دومره ډیر. نو دا دومره د هاومره سره زر د سلويخ اوقيه برابرې دي شي. پیغمبر علی السلام را د تبسم کوي چې ته خو او تعالی کنه وګوره وی چې ما او تعالی هغه پوره سلويخ اوقيه وی. سبحان الله. نو د سخت په ټیم کې نبی له سلام صحابو ته وی اعینوا اخاکم د خپل رور سره امداد وکي. نو کله بسم الله د بعد مطلب وی چې په سخته کې بغیر الله نه مدد نه غواړي او که او دی غوخته شرک فی دعا شرک فی الاستعانت دی. د دې حدیث جواب دی وهابیانو کې ناران دي. جواب د دې حدیث دی مونږ ته وکي ایاک نستعين په نبی له سلام نازل له بسم الله په غ نازل وا. د هر چانه د با معنا باندې عالم الناس رسول الله مبارک دی. هغه د سخت په ټیم کې خلکو ته دا ترغیب ورکوي فاعینوا اخاکم اعینوا اخاکم. شپږم نمبر حواله ځان سره ولیکئ. مسلم شریف دویم جلد. مسلم شریف دویم جلد صفحہ نمبر 245 المکتبۃ الحقانیہ. امام مسلم رحم اللہ حدیث ذکر کوي وبه قال حدثني الحكم بن موسى ابو صالح قال اخبرنا هقل يعني ابن زياد عن الاوزاعي قال حدثني ابو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخه قال حدثني ابي هريره حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمای انا سید ولد آدم یوم القیامه زب سردار د تمام اولاد د آدم علیہ السلام پورز د قیامت کی واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. هدا حدیث دی. امام نووی په دې هامش ورته باب لګی دی حدیث د پاره.
باب تفضیل نبینا صلی الله علیه وسلم علی جمیع الخلائق. باب دې په بیان د فضیلت ثابتولو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په تمام مخلوق باندې. او بیا دې کې حدیث وروړي چې قوله صلی الله علیه وسلم انا سید ولد آدم. قال الهروی، هروی وی السید، سید چاته وی؟ هو الذي يفوق قومه في الخير، چې پنیکه کې قوم نه دي سي لکه فوق یو بری وی هغه ته سید وی. یو معنی دا شو. وقال غیره، د مولا علی قاری هروی نه غیر نور علما فرمای سید چاته وی چې نبی رسول الله وی چې انا سید ولد آدم، وی هو الذي سید هغه چاته وی یفزو الیه چې پنوړي شي هغه ته فی النوائب والشدائد، په سختو کې او د مشکلاتو په ټیم کې فیقوم بامرهم چې هغه راپاسي ورسره امداد کوي، ويتحمل عنهم مکارههم او چې دا غین هغه مشکلات نه پزان راواړي، ويدفع عنهم او تکالیف تن لري کې هغه ته سید ویل کېږي. د سخت په ټیم کې غیر الله تعاوز دا که شرک شي، نبی علیہ السلام ولې وی چې د سخت په ټیم کې مددگار د آدم علیہ السلام نه ټول اولاد زیم په حواله د نووي انا سید ولد آدم. د دې معنی امام نووي منهاج کې لاندې څه کړی دا سید هغه چاته وی چې د سختو او د مشکلاتو په ټیم کې هغه ته رجوع کولی شي، هغه ته فریاد کولی شي، فریاد رس ودا د سید معنی ده. د امام نووي دا دغه منهاج دا کېږي. بل حواله ځان سره ولي کوي موجم کبیر للطبرانی 5 جلد 311 صفحه. تو وګوره دې کې وګوره او بیا د غدری بر دی هغه کې 5 جلد شته. موجم کبیر للطبرانی 5 جلد صفحه نمبر 311 سویمه صفحه 311 صفحه ده. خدا عجیب حدیث دے، رقم الحدیث دے 11202. عجیب حدیث دے. دیوی که د تکلیف د لری کول نسبت دی او د غمونو د لری کول نسبت دی غیر الله ته او که نبی ته او کو ولی ته او کو فرشتي ته او کو ودا شرک دی. شرک ادا حدیث وی وره. وبه قال حدثنا ابراهيم بن نائلة قال حدثنا شيبان قال حدثنا نافع ابو هرمز عن عطاء عن ابن عباس رضی الله عنهما. عبد الله بن عباس سے فرمائی قال جاء العباس، زما والد گرامی عباس سے براغو الى النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ته ساعتن پدس یو ټیم کې ورته راغی لم یاتیه فیها چې کلم په دغه ټیم کې زما پلار عباس صاحب نبی علیہ السلام ته د دې ورځې نه مخکې نور راغلی. فقیل یا رسول الله، پیغمبر علیہ السلام ته ویلی شو اے د الله محبوبه هذا عمک علی الباب، تر دې دروازه کې ولاړ دی اجازه غواړي. فقال اذنوا له، علی اجازه ولا ورکي ورته وی چې راځه. فقد جاء لامرنا، دې بس مسلې راوستي ورته وی چې راځه، نبی علیہ السلام اجازت کوي. فلما دخل علیه، کله چې زما والد گرامی عباس سے برادن نش رضی الله تعالی عنه، قال فما جاء بك يا عما، نبی علیہ السلام ورته وی یا عماه، اے زما کاکا جان سشی راوسته پدا سے ټیم کې وليست ساعتك التي كنت تجيء فيها، تو خو په دې ټیم کې کلم نه راغله اوس سشی راوسته څه مسله ده. قال يا ابن اخي، عباس سے ورته وی اے وراره ذکرت الجاهلیت، د جاهلیت دور می رایات شو، وجهلها او غنا پوهی می رایاد شو. فضاقت علی الدنيا بما رهبت، سره د فراخه د لوی دنیا را باندې را تنگ شو، ډمی را تنگ شو. فقلت، ځان سره میړه کې ویل من یفرج عني، سوک دې چې مانه بدا تنگی او د خفغان لري کی. نو فعلمت، نو زما یقین راغی پوښم چې انه لا یفرج عني احد الا الله ثم انت، دا تکلیف او دا خفغان او دا غم زمانه نشل ریکوله مگر الله او بیات. سبحان الله. دا والا طبرانی کبیر 5 جلد 311 صفحه.
نو کچر ته څوک دا نسبت کیږي تکلیف معنی الله او د الله رسول لري کول شي او غم خفغان معنی الله او د الله رسول لري کول شي او ته وینا دا د بسم الله د با سره تعرض راځي او دا شرک فی الاستعانت دی او شرک فی الدعاء دی. نو د عباس سے بارک سوای بیا د عبد الله بن عباس سے بارک سوای بیا چې دغه کم راویان په سند کې راغلي داغي بارک بستا صفت وای بیا چې تبرانی خپل کبیر کې دا حدیث ذکر کولو د تبرانی بارک بستا صفت وای الکه ذهنم بیکار کوي کنه کوي. خدا غرنګ ځان سره ولي کې موجم کبیر نه هم جیل صفحه نمبر 214 موجم کبیر جیل نمبر نه هم صفحه نمبر 214 دادا سره روایت دي چې ګوره دا نبی کتاب کې پیدا کې نه بتا سي د کومولا صاحب د خلې نورې دلی ښا دا د سره روایت صفحه 214 رقم الحدیث ته 17823 ول زرا 923 امام طبرانی حدیث ذکر کوي سندن وبه قال حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن المبارك السوري قال حدثنا صدقة بن خالد قال وحدثنا محمد بن يحيى بن مندى الأصبهاني قال حدثنا إسحاق بن زيد الخطابي قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود قال حدثنا وشي بن حرب بن وشي عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام قال فرمای لعلكم ستفتحون بعد مدین عظاما شاید تاسو زما د وفات نه پس غاټ غاټ خارونه فتح کیم وتتخذون فی اسواقها مجالس او جوړ کې تاسو دغه بازارونو کې ځان توجری او د ناست زیونه فاذا کان ذالک ګوره چې کلم بازار کې ځانته د ناستې ځای جوړ کو فرد السلام کڅوک تیرې دل سلام در باندې اچولو وعلیکم السلام ورتوایا وغدوا من ابصارکم په دلار با زنانه تیریږي وغدوا من ابصارکم نظرون خکته ساتیا وحد الاعمام په دلار بڑاند تیریږي غي تلار خایي واعين المظلوم او د مظلوم سره امداد کویا. بسم الله پچا نازلوا په نبی علیہ السلام بسم الله کې بعد استعانت ده نبی علیہ السلام ته خپته وا او کدا مطلب وی چې را بس امداد بس صرف د الله نه غواړي امداد صرف الله کوي په یو حالت کې په یو سختۍ کې په یو مشکل کې مخلوق چا سره امداد نشي کوله نه به د مخلوق نه امداد غوښتلی شي او کچا غوښته نو شرک فی دعا شرک فی الاستعانت دی کدا مطلب وی رسول الله مبارک ولی وی واعین المظلوم مظلوم سره امداد کویا پته لګي مخلوق امداد کولی شي ګان دې تور کې بیا د حاضر او د قریب قیدونه رايات چې دا غو ژوندې او دا غو نږدې خجوان دی او نږدې د الله سره شریکول روا دي او لري عمر د الله سره شریکول نه روا دي دا د کم توحید دی او دا د کم نخریز دی او دا قیدونه د کم زینه لګي چا لګولې دي کوم سفاره کې راغلي دي کوم حدیث کې دا شرح ذکر ده کوم صحابي دا تقسیمات کړي دي چام نه دي کړي وا سیوا د وابیو پنځپیرینه نو دا قیدونه لګي مطلقات او عمومات د کتاب الله او د سنت رسول الله کې د خېټه مختار د کتاب نه زوایمو د ویلی او غویلی او د ویلی دي الکه ته د کمی ګډزوي چې توای او غوای خبره وکاو قران او حدیث سره به کو څنګه چې زه قران او حدیث پیش کوم دغه سي قران او حدیث پیش کنرش په خبره باندې پوښ وکنه زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا وصلى الله تعالى وتبارك وتقدس على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين برحمته.